السلام علیکم مشرانو کشرانو شاد او آباد مو غواړم. نن سبا که تاسو فکر وکړئ بدماش هغه خلک بدمشري کو په کلي وطن شي چې په کور کښې وزا نه وي، په کور شوي خرا نه وي، په کور شوي اوښ نه وي، یو غریب سړي به محنت کړی وي، ویې چې دا یې ولې ښه خوري په معنا واته به الله ورکړي او الله به دغسې ورته لیکلي وي و ده به پلار هم دغسې ځلي وي په د روغ په رنډي خونې شوي وخت تېر کړی په نشې کښې خو اولاد به خامخا هغه شی وي څه کارې هغه برې وي دا برباد ژوند عنوانه نه خو توره درکې شته دی او نه توانه نه خو توره درکې شته دی او نه توانه ولاړ نه دی پتا ځمکه او اسمانه ولاړ نه دی پتا ځمکه او اسمانه هیڅ پوښتنه دې څوک نه کړي په میلا کې هیڅ پوښتنه دې څوک نه کړي په بازار کې ته خپل خان ځان سره غره په خپلوانو ته خپل خان سره غره په خپلوانو ته لا کوږ په لاره درومې چې زه ځوان یم ته لا کوږ په لاره درومې چې زه خان یم خدای دې خوار کا یہ کمزور په ایمانو خدای دې خوار کا یہ کمزور په ایمانو ټول مخلوق یې پیژندلی چې ته شعر یې ټول مخلوق یې پیژندلی چې ګیدړ یې چې روان شي په صحرا په بیابانو چې روان شي په صحرا په بیابانو خدای خو ځکه په دنیا وشرمولی خدای خو ځکه په دنیا وشرمولی چې پوه نه یې په حیا د بل انسانو چې پوه نه یې په حیا د خپل ځانو اوس ګرځېږه چې رسوا شوې په دنیا کې اوس ګرځېږه چې رسوا شوې په دنیا کې تا چې نه دي اورېدلي د سبحانو تا چې نه دي اورېدلي د سبحانو پرون څه شوې او نن په کوم یو حال یې پرون څه شوې او نن په کوم یو حال یې سترګې پورته کړه خپل وګوره ګزرانو سترګې پورته کړه خپل وګوره ګزرانو عقل فکر خدای درکړي ته انسان یې عقل فکر خدای درکړي ته انسان یې داسې ناراضي په عقل کې حیوانو داسې ناراضي په عقل کې حیوانو داسې نه خو واچې وی خره باندې سور شوی دین هوا چې وی خره باندې سور شوی وایا څوک دی سور شوی په بوتانو وایا څوک دی سور شوی په بوتانو الله دا لوط علیہ السلام د کوم دی طریقې نه د الله پاک میسوس محفوظ کو وایا څوک دی سور شوی په بوتانو زکه زه د خپل لارې نه خطا کړم زکه زه د خپل لارې نه خطا کړم چې کول دی طلاقونه او قرآنو چې کول دی طلاقونه او قرآنو ابراهیم با سړیتوب دوا اونکړم ابراهیم با سړیتوب دوا اونکړم چې د جوت نکړم په ټول پښتونستانو چې د جوت نکړم په ټول وزیرستانو ملګرو یارانو دوستانو مشرانو کشرانو د تاسو خو ګرور محمد ابراهیم خیالي وزیر مساخل د تاسو سره ګویاو او انشاءالله چې داسې ویل یې وکړل نصیحت یې پیش کو پند او تکرار یې وکړو چې الله دا وکړو چې خدر باندې ولګېږي شاد و آباد مو غواړم په لوی الله مو سپارم مننه ملګرو